لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم. حديث مسلسل بالمكيين. هذا حديث دي رسالة رقم نمبر حديث كم شيء ضرب أستاذ محترم حضرت الشيخ علامہ عبد القادر محمد منتقی صاحب دعوت برکاتہ العالیہ تمنگا عبارت ویلو آغا وریدو او بیرون کے اجازت کا قرأت علیہ وانا اسمع. استدلال اصول حدیث دا چې بل تعلیم استاد ته عبارت وي او ته ورته ورتي او عام د دوره حدیث په دروس کې دسي ولباړي عبارت کتاب ورته ویل شي دا کې مطلب قراءتن علیه وانا اسمع. او کله چې تا په خپل قرات کړی او شی ورته وګورئ قرأت عليه وهو يسمع یا ذكرت له وهو يسمع یا عرضت له وهو يسمع. عرض على الشيء دا کتاب عرض على الشيخ په طریقه باندې وویل او اجازت یو هیڅ ویلي راته باقاعده استاد او د اجازت راکړي ټول مسلسلانو منتهي سند فقيه الاسد حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ یو حدیث مسلسل بالاولیه متقوی دا ټول اجازت راکړي. د شیخ عبد القادر محمد متقی دعوت برکاتہ سند د رساله کې ذکر حضرت مفتی صاحب متصدو سند ذکر شي د مقدمه کې ذکر او دارون کراچۍ نه چې د فضلاو کوم کافي راوځي هغه کې مشتا او اسانید مشایخ دارون کراچۍ کتاب چاپه هغه کې مشتا الذين علاوه حضرت مولانا صاحب الحق شهید رحمت الله علیه مفتی کی اجازت او حضرت مفتی عبداللہ پرنی ابن حضرت شیخ مفتی شکیل علی سے دعوت برکاتہ کی اجازت دین حدیث مسلسل بالمکیین مسلسل بالمکیین په دې وجه چې دې ټول روات مکی مکرمین مسلسل بالمکیین. وبه قال الشيخ الإمام حضرت شاہ الله المحدث الدهلوي رحمه الله تعالى وقد جاور مكة قريبا من سنة. قال شافهني الشيخ تاج الدين القلعي المكي عن الشيخ حسن المجيمي المكي عن
عن إمام المقام زين العابدين بن عبد القادر بن محمد بن يحيى بن مكرم الحسيني الطبري المكي إجازة عن والده إمام المقام عبد القادر بن محمد الطبري المكي عن جده الإمام يحيى بن مكرم بن محمد المحيب الأخير اللطيف عن جده الإمام أبي المعالي محب الدين محمد بن رضي الدين محمد بن محب الأوسط محمد المكي عن عم أبيه الإمام العلامة أبي اليمن محمد بن أحمد المكي عن أبيه الإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن رضي الدين الطبري المكي قال أخبرنا والي إمام مقام الخليل العلامة رضي الدين إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم ابن أبي بكر بن علي بن الفارس الحسيني الطبري المكي وقاضي القضاة نجم الدين أبو أحمد محمد بن قاضي القضاة جمال الدين محمد بن الحافظ محب الدين أبي العباس أحمد بن عبد الله الطبري المكي قال هو وأحمد الدرلي أيضا أخبرنا به الإمام عماد الدين أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن علي بن الحسين الطبري المكي قال هو والربيع الطبري أنبأنا به الشيخ زكي الدين أبو القاسم أبو العلمان بن أبي حرمي فتوه ابن بنين الكاتب المكي أخبرنا به الإمام الحافظ خطيب مكة أبو حفص عمر بن عبد الوزير بن عمر القرشي المعروف بالميامشي المكي سماعا أخبرنا به الإمام ركن الإسلام تاج الحرمين أبو المظفر محمد بن علي بن الحسين الشيباني الطبري المكي بقراءته عليه قال أخبرنا جدي الإمام قاضي أبو عبد الله الحسين بن علي بن الحسين الطبري المكي وأبو الحسن علي بن أبي القاسم خلف بن عبد الله بن قاسم بن عمر بن شماخ الكرناني والشامي بالحرم الشريف قال أنبأنا به أبو القاسم خلف المذكور حدثنا به أبو محمد الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فراس الحرقسي المكي سنة 20 و400 حدثنا به أبو الحسن محمد بن نافع بن إسحاق بن نافع الخزاعي المكي وأبو بكر أحمد بن عبد الله بن عبد المؤمن قالا حدثنا به أبو محمد إسحاق بن أحمد بن إسحاق بن أبي بكر الخزاعي المكي في حدود سنة 36. أنبأنا به الإمام المؤرخ أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي المكي قال حدثني جدي عن سعيد بن سالم هو أبو عثمان القداح المكي وسليم ابن مسلم هو المكي عن ابن جريج هو مفتي مكة عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي عن عطاء هو ابن أبي رباح المكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله على هذا البيت كل يوم وليلة 20 و100 رحمة 60 منها للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين. قال السخاوي رحمه الله حسنه المنذري في ترغيبه والعراقي في تخريج الإحياء وله شاهد لحديث ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخرجه الطبراني في الكبير. مكيين مواد لتا مسلسل بالمكيين تاسوي تاسو البخاري شريف باندې فتح الباري کتلی دا امام ابن حجر اسقلاني رحمۃ اللہ علیہ لطائف الاسناد باندې ذکر بحث کوي ودا سلسله الشاميين طول رواد شام دا سلسله المدنيين دا
طول وادي مدينة طيبة دا سلسلة المكيين دا طول وادي مكي مكرمين دا شانتي سلسلة الكوفيين المدينة طول وادي مكي الكوفي شريف کله کله د سیمې هغه نمونه یو شان دی ګوا یا یو حرف په هر اسم درانګي کې راغلی لکه نیم مسلسل الميميين لکه مثال کو ټول مثال په نشم درکو درنه څه کوي مثال مين امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اخیر سند احمد ابن اشکاب قسطلانی پر صاحب لکھلی کہ اشکاب دوڑ گئے منصرف وغیرہ وہ اشکاب کوئی حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول سلسلة مين أحمد أحمد بن إشكال محمد بن فضيل راوي قال هل كذا شيء يعني وذات المقاطع ضعيف هنا هذا صحيح يبدو معنی یو معنا رافضی دی وخت او مخکې زمانه کې شیعه محبان علی ته وي حضرت علی صاحب چې چامي او د شیعه د علی صاحب دا به دلته سره نو شیعه کوي اصول حدیث کې په تفصیل دي مدته کې شیعه دا جرح نه د قرآن باندې علی صاحب سره مینه یعنی د سره مینه رافضی کوي لکه نصر الباری شرح بخاری کې دا تصریح کړی دا رافضی نه دی دا هو دی حضور محققین ومحدثین دا بل تفصیلی مسله ده مقدمه د فتح الباری کې حافظ ابن حجر په دې تفصیل کړی نو محمد بن فضيل کې نمراغله عن عمار نمراغله عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة دا ابو زرعه رازي حافظ الحديث ده كلهم حرام دي حرام من بجرات ابو زرعه مش بكونيات عن ابي هريره بكونيات تكون من عبد الرحمن من بجرات يدري مسلسل بالمين ده سلسله بالمين ده سلسله الكوفيين احمد اشكال كوفي محمد بن فضيل كوفي عمارة بن القعقاع كوفي وزرعة كوفي وحافظ ابن حجر فتح الباري ده لسان جلد تدوار خبر كوفي ده سلسلة المين ده سلسلة الكوفيين لكن بيها بوصول حديث كي وحديث كي كان مباحث هذا بيها سراوي مکہ مانا اغازه دا څنګه مکہ نور خلق په هغه باندې مغلوب دي دا خلق سوچونه وته ما داسي اصول الحديث کی حدیث کی روات الحديث کی یو راوی اخر کې مکی راشي اخر دا منسوبي مکی مقرره او چې سر کې مکی راشي دا اسمه محض لکه مکی بن ابراهيم امام بخاري اول حديث په سند ده لکه مکی بن ابراهيم راځي سفيان ابن عيينة سفيان الثوري او كانش من المحدثين ويجي ده اسمه مهز ظاهر طريقته ده خارج ده منسوب لمكي مقرر
لكن قسطلاني برشاد الصالح لیکلي دي چې دا د اسم محض رجال البخاري لیکلي دي د شیخین لیکلي دي تهذیب التهذیب کې لیکلي دي چې دا د اسم محض دل مکیین چې راغی نو دا احتمال ختم شو چې دا اسم محض ذکر بسې دا مکې مکرمې د موضوع وایي قال الشاعر ما شام دكتور عايشه دا سيدي مختارون في تشانو تر شعر دي من دا سيد دا درو دا كما قالوا جاء وقت بشان من هذا وسيد جاء وقت بشان من وسيد غوبي شاء بادام شاء چمن شاء انذر شاء قاعده دار د هندستان په سیمه کې چې کوم پیران صاحبانی هغه ته شاه عارف بالله حضرت شاه عبد الغنی بلبل عارف بالله حضرت شاه حکیم محمد اختر حضرت شاه الله سے دا حضرت عمر سے کوله عمری فاروقی تفصیل تاسو د فوز کبیر مقدمه کې کته شي نو شاه اول کې چې راشي دا خو خلکو د یو خاندان سورجاو دا پیران نسل په نسل باندې پیران شاه الله سے د ول سکار حکومت کې د سلو واړو سلسلو مجاز وکړه اوس شیخ الحدیث سے بھی نه خبر دی شیخ الحدیث ځکه چې خبرې وکړي زاو کی تصرف میں ہے عقابوں کی نشینہ دا کا هو خلق پرې هم د جان برجان ورس دا خلک یې مې نه طرف راته پرې له ټول کار په دې باندې خلک باندې اخلاص وکړي چې کار حق دی او الله ته درست دی او الله رسول ته سنت برابر دی دا خلک ته څه دي خلک له خالق لا اله الا الله محمد دا شاه چې وایي دا په دې اساس شاه عبد الرحیم شاه اسماعیل شاه محمد اسحاق شاه عبد العزيز شاه ولی الله شاه رفیع الدین شاه اهل الله دا دې معنا وقد جاور مکه تقریبا من سنه او دې پاتې شو مجاور گاونډي مکه مکرمه کې تقریبا یو کال وعبارة كده بخل كلمة واحدة كل أمر ذي بال لم يبدأ بسم الله فهو أجزم حسنه الشيخ ابن صلاح وانظر التفصيل في كشف في فيز البال لمحدث العصر فقيه أفهم علامة محمد بن رشاد كشميري تعليق كجمرقات وين وبقي في بديك كل امر جبال او جامن ترى جنيوي والى الله المشتكى او مرقات تعليق ده ولي کو ده ولي ده ولي کو ده ولي لا شافني الشيخ الدين القلعي المكي المكي عن الشيخ الحسن العجمي المكي عجيمي المكي عن امام مقام زين العابدين بن عبد الطالب بن محمد بن يحيى بن مكرم الحسيني الطبري المكي إجازة عن والده إمام المقام إجازة الشيخ قاعدة أصول حديث كده عرض على الشيخ قراءة على الشيخ مسيد وكده شو كي شفت كده تقولوا يتاتوا جماعة تاتا دخل واساني بإجازة ده ممكن على إمام المقام عبد الطالب بن محمد الطبري المكي عن جده الإمام يحيى بن مكرم بن محمد بن محب الأخير المكي عن جده الإمام أبي المعالي محب الدين محمد بن رضي الدين محمد بن محب أوسط محمد المكي عن عم أبيه الإمام العلامة أبي اليمن محمد بن أحمد يمن محمد بن أحمد المكي عن أبيه الإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن رضي الطبري المكي شهاب وعيفة
لكن کا فقیر مت شوال کړي امين قال اخبرنا والد امام مقام الخليل العلامه حدثنا اخبرنا کی ترادف ده چا فرق ده صحیح العلامه رضي الدين ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن ابي بكر بن محمد بن ابراهيم بن ابي بكر بن علي بن الفارس الحسيني الطبري المكي وقضي طبري طبرستان ته منسوب ده وقضي القضاة ایران کې ده ابو احمد بن محمد بن قاضي القضاة جمال الدين محمد بن الحافظ محب الدين ابي العباس احمد بن عبد الله القبري المكي قال هو واحمد بن الراضي ايضا اخبرنا به الامام عماد الدين ابو محمد عبد الرحمن بن محمد بن علي بن الحسين القبري المكي قال وهو والرضي الخبري انبانا به الشيخ زكي الدين ابو القاسم عبد الرحمن بن ابي حرامي فتوح بن هنين الكاتبي المكي اخبرنا به الامام ده فاعلان مكيوح كل فاعل مرفوع الامام الحافظ الضيف مكة ابو حفص خطيبه خطيبنا خطيبه خطيب مكة ابو حفص بن عمر بن عبد المجيد بن عمر قريش قرشي المعروف بالميانشي هذا كتاب ده ما لا يسع المحدث جهله شو نرد منه ليس في شيء من علوم الحديث دي ملازمة ما شو ده حافظ ابن حجر سيدنا شاغر ونخبه کې د اصول حدیث کتابونو ته اشاره کړو چې د ټول کې په دې باب کې دا او یو په د مایانشي سیمه دا کتاب اخبرنا به الامام اخبرنا اسم مفعول ها اخبرنا من خبر ورکړو او اخبرنا من خبر نسيت كده بعد تبليغ ويقول الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين الشيخنا بخبر او مليان الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين من كتاب حديث من مش من اخرجه من جيوبه ذلك باكر کے حدیث نہیں ہے نظر ذاکر نے من نگری تو اوپر جا حدیث ہے الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين حدیث ہے تاسو معلوم هذا البيت دې ته مصدور دعا مې ولدان په ګټه کې شامل دی بیا اذان لا اله الا الله محمد رسول الله ولا خبره اخبرنا به الامام ركن الاسلام قاضي الحرمين ابو المظفر محمد بن علي بن الحسين الشيباني الطبري حديث بد محدث بتربه فقه بد فقيه بتربه تصوف بد صوفي بتربه سر الاخلاص مولانا عبد البركات دانپوری سے اصح السیر کو مقدمہ کی لکھی مولانا عبد الحی لکھنوی کو عمدۃ الرعایہ کو مقدمہ کی لکھی مولانا قاری کو موضوعات کبرى کو مقدمہ کی لکھی چې د هر علم ماهر ته په هغه علم کې ورته یو سره په فقه کې ایمان او په حدیث کې ضعیف په فقه کې په فقيه ایمان کې محدث په فقه نه دی نو محدثو د چیرې بچی راته مخې ته ودرو او مونږ دیو چا ورته شیخ صاحب دا وایي دا سنت دي يسكر سنة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه عنزة شيلي بشيء النبي عليه السلام نقول ده عمر كتاب شيلي بشيء عنزة نزيد ويا بخاري في حديث ما شيء بهم وده ما شيء إمام الخطيب بغداد إمام أبو داود الشارع الخطابي بدي مستقل رسالة خطأ المحدثين يوم بلشنا وضمنا محدث صار بعد جنين من مكي نخرج
شاوتي وایي كان رسول الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلق قبل الجمعة. النبي عليه السلام صرخ لنا مكي جميل ما عندنا منع او تشيغه حلق له. النبي عليه السلام الجمعة تشريف وصحابه كانوا الناس لقى طالبات کړي لري او تا مکه کنه وسنده ماي اراكم عزين لتصور فورورنا او دې متوجي کې نو حلق حلقي کنه حق جوړ سر دې الله دې هم څنګه ذا أخبرنا جدي الإمام القاضي أبو عبد الله الحسين بن فقيه بني حديث بن قري ومحدث بني فقه بن قري إمام ابن حجر مكي خيرات الإنسان كي الإنسان راوله يو نبدي محدثين ناس يو خضر عليه مسألة بيشورا وبحارة الحزب أبو عبد الله بن حسين بن علي بن الحسين القبلي المكي وأبو الحسن علي بن أبي القاسم خلف بن هبة الله بن قاسم بن عمر بن شماخ الحماني الشامي بالحرم الشريف قال أخبرنا به أبو القاسم خلف المذكور حدثنا به أبو محمد بن حسن بن أحمد بن إبراهيم بن فراس العبقسي المكي 27 و400 حدثنا به أبو الحسن محمد بن نافع بن إسحاق بن نافع الخزاعي المكي وأبو بكر أحمد بن عبد الله بن عبد المؤمن قال حدثنا به أبو محمد إسحاق بن أحمد بن إسحاق بن أبي بكر الخزاعي المكي في حدود سنة خزاعي بن خزاعة قبيلة منصور في حدود سنة 36 حدثنا به الإمام إمام الدولابي ومحدث لغرفة مستقيم كتاب لقليل الأسماء والكنى آخر دور کی محمد طاہر پٹنی سے ضبط الاسماء لکھے محدثین یہ اور میں صحیح ہے أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن شرط الذي سے مجارنا فاكر بني تفسير قواعد الفقه الزرقي حدثني جدي عن سعيد الزرقي المكي حدثني جدي عن سعيد بن سالم هو ذاتي من كنا ويا خالك ثم بعد زمان رحمه الله هو أبو عثمان القداح المكي وسليم بن مسلم هو المكي عن ابن جريج هو مفتي المكي عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي عن عطاء هو ابن أبي رباح المكي عن ابن عباس عطاء بن أبي رباح درنگ تورو اور بخپن رو اور عبداللہ بن عباس بن علوم وارث عجمی ہے اصلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله على هذا ينزل الله على هذا نازلي الله على هذا البيت الذي قرب من خانك بابا كل يوم وليلة شب ومسلم هذا سليم سكيرتو 20 و100 رحمة شبك شد رحمة الله شريف بابي بچوبي جلتو دي شبك شد رحمة الله 60 منها للطائفين بيت رحمة الله دارا چاك سوك بيت الله شريف الطواف كري طواف دي عبادت وبشرط دي رشد يعني رش دیر او تمخ کی دراغله طرفونه لیکلي دا نو اعمال او چې نو وارد ته نو خلق دلاره صحات بیا دې کې مثلا چې عمره بهتره ده او که کسر دې طواف بهتر او نه ته ناسب کې لیکلي دي چې په عمره باندې ډېر وخت لګي بیا عمره بهتره او په طواف ډېر وخت لګي طواف عمره ډېر وخت لګي ځکه چې په عمره کې طواف شته او په طواف کې عمره نشته عمره کې طواف شته او طواف کې عمره نشته ځکه سعی د صفا او مروه کې نشته حدود د حرم نه خروج کې نشته
كل يوم وليلة 120 چې زر کله کوم عمره کېږي زموږ په خیال باندې نو د مسجد عایشه نه حالت او دې ذکر په حدیث او فقه کې شته اين امر المؤمنين احرام کړو بعد ما له یو دین عمره کې وایي شیخ الحدیث مولانا سجاد سید رحمت الله علیه احسن المناسک کې کړي دي عمره کې خدا حکمتن کار دې چې سلمانی کوي او بیا ده چې ترش جوړ نشي هر په دې په هغه د بیا بل آیات ساته اوس وخت کې چې رسول ډېر دي دې مسائل او دا د مسائل کې فرق کوي علماء کرام او انت الحدود د مذاهب اربعه دن فرق ورته زموږ کامل ځکه چې توسع راشي ورشي الشر اذا ضاق اتسع فهاوي وشي چې تګیاج دي په توسع جمود باندې اوس مخکې حدود د عرفات یوسف د اصل بل مثلا دا شان کې ترتیب په فقهای حنفیو کې واجب ما محمد سے نور فقها ترتیب نه وایي حتی کله کله چې وکړي نو د انسان د مرګ خطر وکړي یا رسول الله په زمانه کې د مسجد نبوي حدود یو شته او کې توسع کی اوس په اعتکاف کې خلک په جمعات کې او خلک دي ټول د بار من دراغلي بیت الله شریف یا د الله په خدمت حکومت کې اعتکاف وغواړي او په فتوا کې چې دا جمعات کې او دا نه او تجمع دنیا په خلک راځي عاشقان راځي دیوانین راځي ضعفان راځي او په یو ځای بیا ځان خلک کوم ته چانه وایي سره جمع دامه او یا دا معنی ولې د چا د نوم تاولې نه یا دا دونه موږ دې کې بیا ته هغه ثواب نشته کوم چې د مجنوي شي د مانځل او دا بهر دی دا غینا دې هغه به انځور ځه باندې نه ده متمسکه دیو جنازه موجود خدای دا ټول مسجد نبوي دي طب امام نه مخکې کېږي حضرت امام نو مکه ممر لا رد عليه ولا امام زمان ما بدات سؤال هم ربي كده جدا ما هو كده بذكر لي ده يجي بس كده سيما لازم تمشي مخابرات السيده دي کې دا د فقها علماء او دیوبند اکابر اکثر بیا توسع تاسو د توسع افعل ولا حرج صحیح حدیث ماشي لو 60 منها للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين قال السخاوي حسنه المنذري في ترغيب دا اکثر مفتیان سیمان دي کی سختی کوي خدای غنده اچھا ورتوي شیخ الحدیث مولانا محمد سجاد شهید رحمت الله علیه سوال لچھا او عمره کې اجماع ما عائشہ خبره کوله دا دې اته ما باندې هدايت راکړه او دا وښه شو دا کومه یو ده داس نه داس کار لا پاتره راځه دا څه او د یو مسلک د رعایت د وجهه خصوص کې فرق راځي ولې او څلور مذاهب حق چې امام احمد چې مسیموس کې راغلو مخالف شي حتی ټول امامان حنبلیات یو خاصه دې چې د راځي په حنو نه حرم امام مسیمون تابع لك بهذا الفقه والتدين نستعمل خلق سنة ديالنا أكم بعد البادر بخلص الشيبيو بس شو
نه راځي ګران نو ایمان بازار ته ونیسه سترو زرو څه پټلې څه زر پټولې نو چکر نه نه کې حالت ایمان په ځخره وایي نو څنګه کړي دي والعراقي في تخريج الإحياء وله شاهد لحديث ابن أبي مليكة عن ابن عباس أخرجه. لا شك فرعية راشد هنا ده بيرجع للشيء. جسرهم زنا يكرهوا. زنا يكرهوا بعض الموجود في سن. وشاهد زعلان أو زنا أو زنا زنا يقول الإنسان يقول العسل كله. العسل مكروه. هذا مكروه. وش كده قميني وسلام ولا سلام ويبقى ممتاز من كل ما بندي مين أنا هذا استماع كده غل كل غل أو يرضى شد مين أنا ويقول هذا استماع كده هذا زي ما تقول وإنه لك شان يا وكر ماش إنه كويس دي خير جوا سهلات تدور سيد لما تريد سيد ما أنت بقول لك جوا أنت يا أستاذ ديني تقول تقول ديني تقول نشبك شري رحمة النازلين بيتبك فقط طواف طواف ركعة و40 للمصلين أو سلويخ منذ الله شريك منذ نفر أو زين يعني من المصلين دلان ذكر أذكار تلاوت ولا هم داخل نفلي عبادات نور نفلي عبادتونه به ذكر به تلاوت و20 للناظرين او الشر فقط د هغه چا د بیت الله شریف حاصل نو ذکر کې نه تلاوت کې نه راځي دیو جنا فقهاوی چې په خانه کعبه کې منځ کې دعا د لاندې کتل مستحب نه دي د ذکر کتل مستحب د خپل احکام چې په دې کې نوريو کسانو ماته موليان څه به دا څه ما هو الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك وفضلني الى كثير مما خلق فيه هو زمان ممكن اسال بعد شيء لكن ما بدا يفرق على وانا لا يمكن تجاوب مفتينا بقى مطيبة المفتي من المفتي امام سخاوي سيب وتحسن ويلي امام سخاوي سيب امام منذري صاحب الترغيب والترهيب امام عبد العزيز منذري رحمه الله ده تحسن ويلي والعراقي ده زين الدين عراقي دا عراقي سيب جمال الدين زرعي سيب حافظ ابن حجر اسقلاني سيب بدر الدين عيني سيب ابن الحمام دا معاصرين او دا ټول په مصر کې د الحق استادانو کار حميدي بس تخريج الاحياء العلوم تخريج امام غزالي سيب خپل بضاعتي في الحديث المزجات اول مرکي منطق باندې فلسفه باندې وخت ډېر لګي بیا وروسته
حدیث ته توجه شو عمر هوته ودې چې مرتدو بخاری شریف سره راځه ما تل غزالی وعلى سبه البخاري محدث راضي د امام شوقي الذهبي سے استاد دے حجر استاد رحمه الله اصل کاو تر رسیدل او بیا په یو مولا او د رمضان روزي به ونیولې سته شوال به کو او جما به پورې د خپل کې سره نه نو خبر مې دې کوله علم حدیث سره دومره شغف چې د قران کریم ډېر حصہ وته نه وایا لیکل نه ورته نور کتابونه نشو لوستل او په بخاری شریف کې پښتو واسطو پښتو واسطو د امام بخاری دا سند رسېږي عمر رسول کار نه وړل الا سند د پاره بیا خلک راځل نو نه سند او سره عالی سند حاصل وله شاهد دې پر شاهد لحديث ابن ابي مليكه ابن ابي مليكه تابعي دی بخاری شریف کتاب ایمان کې د ذکر راغلی امام بخاری د قول راوړی ادرک تو 30 من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم كله يخاف على نفسه النفاق عن ابن عباس عبد الله بن عباس عمر اخذ الطبراني في الكبير تخريج الحديث امام الطبراني في الكبير والطبراني دي كتاب اليوم كبير دي يوم معجم الكبير دي بل معجم الوسط دي بل سطور الكبير دوات جلد كتاب شوية هذا الوسط بس جلد وهذا سبيل دو جلد